ټایم مجله وایي لویه جرګه نمایشي وه. د ټرمپ فشار و چې ولسمشر غني د بندیانو خوشي کېدل ومنل. ټایم مجلې د افغانستان په اړه یو اوږد راپور کې لیکلي چې ټرمپ له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو ته دومره بیړه لري چې نه پوهېږي اقدامات یې څومره دقیق دي. راپور کې راغلي چې ټرمپ د خپل ځواکونو د وتلو لپاره پر افغان حکومت هم فشار راوړ څو 15,000 هغه خطرناک طالب جنګیالي له بنده خوشي کړي چې افغانستان، اروپا او حتی امریکا ته ګواښ پې کولی شي. راپور کې دغه راز راغلی چې د امریکا حکومت د طالبانو د مالی پلار یعنی بشیر نورزي له خوشي کولو سره هم توافق کړی دی چې د چارې بیا اروپا ته ګڼې اندېښنې پیدا کړې دي. راپور کاږي نورزی د مخدراتو توکو هغه ستر قاچاقونکی و چې په یوازې سر یې هم د طالبانو جنګي ماشین چلولی شو، خو د ټرمپ د بیړۍ له امله له ابدي حبس څخه ازادېږي. د راپور یوه برخه کې راغلي د افغان حکومت په بند کې د پاتې 400 طالب زندانیانو د خوشي کېدو په تړاو راغوښتل شوي تش په نوم لویه جرګه له مسؤلیته د ولسمشر غني د تېښتې لپاره جوړه شوې وه، ځکه چې ټرمپ وار وار د خپلو مامورینو له لارې پر ولسمشر غني فشار راوړی و څو هر څومره ژر باید پاتې طالب زندانیان خوشي کړي. د راپور وروستۍ برخه کې د ناټو د 2 لوړپوړو چارواکو له قوله راغلي د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ټرمپ بیړه به اروپایي ټولنه او ناټو سخت اغېزمنه کړي.